راشه د ترکو جماعتونه ګوره، پکې د ښځو لباسونه ګوره، هسې په نوم مسلماني پاتې ده، که څه خبره اخري پاتې ده. بیا وایي مرګ سره ګلونه وړي، بیا وایي مرګ ګلابونه وړي. نه څوک یریږي د الله ملګرو، نه څوک یریږي د ګناه ملګرو. ځکه په مونږ آفتون راځي، ځکه ناشنا مصیبتونه راځي. څنګه به دلته زلزلې نه راځي، څنګه به دلته کې جټکې نه راځي. دلته کې یو پوټه عزت نشته دی، دلته په خلکو کې غیرت نشته دی. ځکه په لارو او کوڅو ګرځي، په جوماتونو او حجرو ګرځي. د دنیا سر په ورانېدو دی، قمقل خلک پرې ماڼۍ آبادوي. د دنیا سر په ورانېدو دی، قمقل خلک پرې ماڼۍ آبادوي. څه عجیبه غوندې حالات وینمه، هم یې په لار هم په جومات وینمه. مسلمانانو له توبې په کار دی، ورله په نیمه شپه سجدې په کار دی. ګنې ډېر زر ده چې دنیا ورانه شي، یا به بېګا یا به سبا ورانه شي. الله زمونږ سره حساب ونه کړی، ربه زمونږ سره کتاب ونه کړی. ګنې مونږ ډېر زیات ګناهګار خلک یو. قسم په خدای دی که په لار خلک یو. امیر سالار وایي توبې وباسئ، امیر سالار وایي توبې وباسئ. هم یې د ورځې هم د شپې وباسئ، هم یې د ورځې هم د شپې وباسئ، هم یې د ورځې